ټرمپ وایی پاچا سلمان مې څو ځلې مېرمن ښکل کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کړې چې د سعودي پاچا ملک سلمان یې د مېرمن میلانیا ټرمپ لاس ونیوه او څو ځلې ښکل کړه. د نیوز ویک رپورټ وایي دا په داسې حال کې ده چې ویډیو کې یوازې د لاسونو نیول لیدل کیږي او ښکلول پکې نه ښکاري. ټرمپ دغه خبره تیر کال کړې چې اوس په یو نوي چاپ شوي کتاب کې رابرسېره شوې ده. ټرمپ ویلي میلانیا ته ویل شوي وو چې که پاچا ته لاس ور وغځوي نو پاچا به لاس ور نه کړي، خو پاچا یې 3 ځلې لاس ښکل کړ. ټرمپ د 2019 په مې کې سعودي ته تللی و. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیګاږی تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.